د دې ځای نه که چېرته مونږ را ډاونلوډ کړو نو دا فقط لایبراري ته راځي. په لایبراري کې په دې ساحه کې ثبتېږي چې دا ساحه کې د څو نو تاسو ته ضرورت لرئ دلته چې ویټ میډ دغه ویټ میډ چې کوم دی دغه دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو وروسته له دې نه د دې په طریقه باندې ډېر اسانه کېدلی شي چې تاسو ګالرۍ ته اسان انتقال شي. اوس نو په دې باندې چې تاسو څنګه کلیک خود تاسو ته معلومېږي راسان تاسو ته راځي. تاسو ته اوس دلته ښایي چې مثال په کوم سایز باندې تاسو غواړئ چې دا را ډاونلوډ کړئ. په کوم سایز باندې 380 باندې یعنې 380 چې دا 3 MB راځي. یو څه کې نو تاسو سایز بیا څه کوچنی راځي هم 6 MB راځي. نو دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو ویډیو به راسان او لاړه شي چېرته ډاونلوډ به شي ګالرۍ ته. نو تاسو کله چې ګالرۍ ته راشئ تاسو ویډیو به راسان ګالرۍ ته راغلي وي. نو ویډیو در سره لایک او زما چینل سبسکرایب کړئ. مننه.